د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ، دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. هی یا د ه توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ه توری دی. دا یو سور غشی چې ورسره دی. دا راښیي چې د ه توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ه توري ترڅنګ په ټکي ټکي ه توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ه توری داسې ډک کړئ. د ه توري شکل مو وپېژانده. اوس د ه توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، ه توری د هګۍ په سر کې د لیکل شوي ه توري غږ دی لکه هګۍ. بیا ووایه هګۍ. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ه توری په سر کې راشي. ه هلک. ګورئ، دا هګۍ ده. دې ځالې ته ګورئ، ګرد چاپېره توره ده. دا اوله پټه یې شین رنګ لري. دا پټې ګورئ، دا ټولې د سر د خاورې غوندې رنګ لري. دا نورې داسې جګري غوندې رنګ لري. دغه غارونه ګورئ، زیړ رنګ لري. دا ځاله داسې ماشي رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه هګۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د هګۍ په کلمه کې یو ځل د ه توری راغلی. هګۍ. دلته د هګۍ په کلمه کې یو ځل د ه توری راغلی دی. دغه سور د ه توری چې د ګ توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم هګۍ لیکل شوي، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د هګۍ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه هګۍ رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. د هګۍ خواوې او د ځالې خواوو ته تور رنګ ورکوو. دغه اولې او اوومې پټې ته به شین رنګ ورکړو. دوهمه، څلورمه، شپږمه، اتمه او لسمه پټه ګورئ، دې ته به د سر د خاورې په شان رنګ ورکړو. داسې. دغه دریو پاته شوو پټو ته به دا جګري غوندې رنګ ورکړو. ځالې ته ماشي رنګ ورکوو.
دغه زیړ رنګ راخلو او دغه ګردو ځایونو ته یې ورکوو. داسې شاباس، همدغه شان ښی رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول ه توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ه توری لیکل شوی دی. د ه په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ه توري په سر ه توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ د ه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، ه توری دغسې لیکل کیږي. موږ د ه توري لیکل زده کوو. ګورئ، دا د هګۍ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د هګۍ کلمه لیکل شوې ده. د هګۍ په کلمه کې یو ځای سور ټکی راغلی دی. د ه توري په سر کې اوس د هګۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، د هګۍ لیکل زده کوو. شاباس، موږ هګۍ لیکو. هګۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ه توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ه توري په سر د ه توري لیکل زده کړو. شاباس، ه توری لیکو. موږ د ه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، ه توری دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د هګۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د هګۍ د هر یوې سپینې کلمې پر سر هګۍ ولیکو. موږ د هګۍ لیکل یادوو. شاباس، هګۍ لیکل یادوو. هګۍ لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د ه توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ه توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د هګۍ د کلمو کتار دی چې د هګۍ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ه توری او د هګۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ه توری لیکو. د ه توري لیکل زده کوو. موږ ه توری لیکو. شاباس،
مونږ د هګۍ لیکل زده کوو. مونږ هګۍ لیکو. هګۍ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ح توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ح توري په سر ح توری ولیکو چې لیکل زده کړو. موږ د ح توري لیکل زده کوو. ح توری دغسې لیکل کیږي. مونږ ح توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د هګۍ د کلمو کتار دی. اوس د هګۍ د کلمې په سر لیکو چې د هګۍ لیکل مو زده شي. آفرین. هګۍ دغه شان لیکل کیږي. هګۍ لیکو. د هګۍ لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ح توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ح توری لیکو چې د ح توري لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ح توري لیکل زده کوو. ح توری دغسې لیکل کیږي. مونږ ح توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ هګۍ لیکل شوې.
راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د هګۍ کلمه ولیکو چې د هګۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، هګۍ دغه شان لیکل کیږي. هګۍ لیکو. د هګۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ح توری چې نوم یې ه ده او داسې لیکل کیږي، او د هګۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.